سلامونه دوستانو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلئ. ویل کېږي چې آیا محمد نبي به بیا کله واپس افغان ټیم ته راځي. محمد نبي د افغانستان لپاره د کرکټ ټیم کې فعال پاتې شوی دی او په دې وروستیو کې د نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان لپاره لوبېدلی دی. هغه اوس هم د افغانستان کرکټ بورډ لخوا په مهمو لوبو کې ټاکل شوی دی او د ټیم د یو تجربه لرونکي او مشهوره لوبغاړي په توګه یې خپل ځان ساتلی دی. محمد نبي د خپلو وړتیاوو له کبله په وروستیو نړیوالو سیالیو کې د ټیم مهم غړی پاتې شوی دی او د هغه بیرته راتګ د دوامداره شتون د ټیم لپاره یو لوی ملاتړ دی. یاد دې وي چې محمد نبي له یو ورځنیو سیالیو څخه د خپلواک تصمیم له مخې استعفا ورکړه. هغه د 2022 نړیوال جام پر مهال اعلان وکړ چې د یو ورځنیو سیالیو څخه به استعفا کوي ترڅو ځوانانو لوبغاړو ته فرصت ورکړي او خپلې پاملرنې نور ډولونه لکه شل اوریزه سیالي او په نړیوالو لیګونو کې ګډون ته واوړي. محمد نبي د افغانستان د کرکټ په پراختیا کې ډېر مهم رول لوبولی دی او اوږده موده یې د ټیم لپاره د یو کلیدي لوبغاړي په توګه خدمت کړی دی. د هغه د یو ورځنیو سیالیو پرېښودل د دې لپاره و چې ټیم ته په ځوانانو باندې تکیه زیاته شي او هغه خپله انرژي نورو فارمیټونو او نړیوالو لیګونو ته وقف کړي. محمد نبي د افغانستان یو مشهوره کلاړی دی. هغه د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا نه ویل کېږي چې واپس به دی نورو سیالیو ته هم راځي.